نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای المؤمن میراث المؤمن، مؤمن د مؤمن لپاره اندار ده. ګوره په ظاهره دا یو ډېر مختصر روایت دی. نبی علیه الصلاة والسلام بل روایت کې فرمایي چې الله ما ته جوامع الکلم را کړی. جوامع الکلم دې ته وایي چې ډېره لنډه خبره او د پند ډکه خبره. په ورکو په کتابو د دې تفصیلات لیکل کېږي. دا د نبی علیه الصلاة والسلام ته الله جل جلاله په معجزه کې ورکړی دی. جوامع الکلم دې ته وایي. نبی علیه الصلاة والسلام په دې روایت کې وایي المؤمن میراث المؤمن، مؤمن د مؤمن لپاره انداره ده. اوس مؤمن د مؤمن لپاره انداره ده، دا خو داسې ښکاره خبره ده. لیکن کله چې په دې کې لږ تفصیلات ورکې، دغه روایت د انسان د زندگی د بدلیدو ذریعه ګرځي، دغه روایت د انسان د هدایت ذریعه ګرځي، او دغه روایت د آخرت د کامیابېدو یو لوی ذریعه ګرځي. زه په لنډه توګه درته وایم، نبی علیه الصلاة والسلام چې کله فرمایي چې مؤمن د مؤمن انداره ده، په انداره کې اول صفت دا دی کله چې ته اندارې ته ګورې انداره به صفایي، نو بیا ستا عیب ښه په ګوته کولی سه. کله چې بل مؤمن ته یو سړی عیب په ګوته کوي، اول به خپل زړه د اندارې په شان باندې صفا ساتي. عناد به دې نه وي، بغض به دې مقصد نه وي، اهانت و توهین به دې مقصد نه وي. بیا به ته د دغه مؤمن اصلاح په ډېر ښه انداز وکړې. نو چې کله ته یو چاته عیب ښیې، اول کوشش دا وکړه د خپل زړه دې صفا کله که د اندارې په شان. دویم، کله چې سړی په انداره کې وګوري، انداره ټول عیبونه د ده ده په ډېره خاموشي ورښیي. ستا په مخ کې دا عیب دی، سترګه کې دې دا عیب دی، غوږ کې دې دا عیب دی، وریښتانو کې دې دا عیب دی. دا انداره چیغې نه وي، دا انداره ټول عالم په ځان نه خبروي چې په ده کې دا عیبونه ما راویستل. په ډېر خاموشي باندې، په ډېر ارام باندې. کله چې ته مؤمن مسلمان ته عیب ښیې، په ګوته کوې، دی به یوازې کوې، او ده ته به دا وایي چې ستا د خیر خواهي نه ما څه یوه بله اراده نه لرم، په تا کې دا عیبونه دي لرې کړه. داسې په وحدت کې به ورته وایه، په خلوت کې به ورته وایه، په یوازوالي کې به ورته وایه، نور انسانان به نه په خبره. او دریم دا کله چې انداره تا ته عیب وښیي، بیا ته ولاړ سې، بل سړی راځي و اندارې ته درېږي. دا انداره ستا شکایت و عیبونه و دغه سړي ته نه بیانوي، نه دا ورته وایي چې ستا در مخه پلانکی راغلی و هغه ته ما دا عیب وروښیه. مؤمن مسلمان به هم دا رقم کله چې د یو چا اصلاح یې وکړل، عیب یې ورته په ګوته کوي، بیا د زړه نه باسي. بیا چې کله بل مسلمان رالی، هغه ته به دا نه وایي، چیغې و بغارې به نه ورته وایي چې پلانکی راغلی و د ده اصلاح ما وکړل، دی چې اوس دغه ځای ته رسېدلی دا ټول زه هم د اصلاح ما وکړل، د ده هغه نواقص و عیبونه ټول ما ورلرې کړل. دا د مؤمن مسلمان صفت نه دی. دا د الله دپاره وکړل، الله ستا په هدایت باندې دی اصلاح کوي، نو بس دغه د ځان لپاره پټه وساته، یو نیک عمل دې پټه کړه. او څلورم دا، کله چې ته اندارې ته ودرېږې، انداره ستا ته ټول عیبونه درته په ګوته کې، نو فوراً ته د ځان څخه هغه عیبونه لرې کوې، د مخ څخه داغ لرې کوې، د سترګې څخه عیب لرې کوې. دغه رقم کله چې مؤمن مسلمان تا ته یو عیب در وښوي چې په تا کې دا عیب دی، نور دلایل به نه ورسره وایه، کوشش به دا کوې هغه عیب به د ځانه لرې کوې، بیا ته کامیابه کېدلی سې. که ته دې دلایل وایې چې دا خو دا رقم دی، یا دا رقم دی، یا دا رقم دی، بیا ته په مخ پر کامیابه کېدو نه سې تللی. دا ستا د اصلاح سبب بیا نه ګرځي، ستا د اصلاح سبب هلته ګرځي چې ته فوراً کوشش وکړې د عیبونه د ځانه لرې کړې. بیا به دغه هدایت او اصلاح ستا د بدن او ستا د زړه د اصلاح ذریعه هم ګرځي. او بل کله چې تا انداره ته وکتل، اندارې ته به دعا کوې، مطلب د اندارې مخې ته به دعا کوې، اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي، خدای زه دې ډېر ښایسته پیدا کړی، زما اخلاق هم ښایسته. کله چې یو مسلمان تا ته یو عیب در په ګوته کوي، مسلمان ورور تا ته یو عیب در په ګوته کوي، د هغه په غیاب کې به هغه ته دعا کوي، هغه ته به دعا کوي چې دا ستا غټ احسان و، تا زه خو خپل عیبونه ما نه لیدل، تا ما ته راوښوي، الله دې تا ته جزای خیر درکړي. او اخري دا
دغه رقم خو ډېر دی. اخرنۍ دا کله چې اندارې تا ته عیب در وشوي، هغه اندارې ته د شک په نظر به نه ګورې، هغه انداره به نه وایې ماته یې به نه، که دې ماته کړه بیا نه جوړېږي سم. د انداره چې ماته کې چې هر څومره ښایسته یې ولګوي خو هغه داغ پکې معلوم وي. نو کله چې مؤمن مسلمان تا ته عیب در وشوي، هغه مؤمن مسلمان ته به د شک په نظر نه ګوري چې دا په دې کې څه هدف لري چې ماته وایي، دا چا ورته ویل دي، دا یو چا راته خطا ایستلی دي، دی په دې کې څه هدف لري چې ماته وایي. او بعض خو داسې چې در جنګ ورسېږي د دغه مؤمن دا صفا زړه دا د دا رقم مات کړي لکه د اندارې په شکل باندې. انداره چې ماته سي چې هر څومره یې جوړه کړې، هر څومره قیمتي سرش ورته راوړې، دا وموښلې، لیکن هغه داغ د اندارې باندې د لرې څخه دوره یې معلومېږي. مسلمان زړه که دې مات کړي چې هر څومره یې بیا خوشحاله کړې، هر څومره یې بیرته معافي ځینې واخلې، لیکن د ده پر زړه باندې هغه د ماتوالي اثرات وي، بیا تا ته هېڅکله زړه نه ښه کوي چې تا ته د اصلاح خبر وکړي. ګورې نبي علیه السلام په هر روایت کې پند پروت دی. دا هر روایت سره عمل وکړي د زندگی کې ډېر انقلاب راوړي. دا باید موږ د ځان څخه د نن کوشش اندار جوړول وکړو، دا خپل زړه د اندارې په رنګ جوړ، د بل مسلمان اصلاح دا رقم وکړو لکه انداره چکه، نو بیا به موږ هم کامیابه کېدلی سو او زموږ معاشره به مخ پر اصلاح باندې روان.